افغانستان یو ځل بیا د سیاسي بحران پر لور امریکا غواړي چې د پامپیو تش لاس تک قصد واخلي او که چیرې داسې بیا وشي نو د افغانانو اشرف غني او ټیم ته یې ډیره بده پرېکړه به وي او افغان ولس به هیڅکله اجازه ورنه کړي هیوادوالو ولسمشر خپله وعده پوره کړه چې اجرایه ریاست او ډبل عبدالله به نور نه وي اوس تاسو میدان ته ودانګئ او د ولسمشر دفاع وکړئ ملګرو افغانستان کې نوی موقت حکومت جوړیږي څنګه جوړیږي څوک به وي پکې او څه وخت به جوړیږي دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو پخیر یو امریکایي ډیپلوماټ وایي چې اوسنی افغان حکومت بل لنډمهاله وي او د افغانانو تر خپل منځي خبرو وروسته به په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شي په دغه راز کې ویل شوي دي چې واک ته رسیدلی اوسنۍ ډلې کوچنۍ دي او اوسني مشران د موازي حکومتونو په جوړولو سره له اور سره لوبې کوي ځکه چې دا کار امنیتي ځواکونه کمزوري کوي او طالبان ځواکمنوي دغه ډیپلوماټ همدا راز د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتولو خبره هم نه مني او وایي چې ښایي علت یې دا وي چې د طالبانو بندیانو نه خلاصول کیږي هغه وایي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره دی یو ټول منلی پلاوی جوړ شي چې ټولو ته د منلو وړ وي آریانا ټلویزیون د یاد ډیپلوماټ له قوله لیکي یوازې د دوه وړې ډلې دي چې دا ستونزه یې جوړه کړې ده ارزښت نه لري چې د څوکۍ پر سر دا ډول ناندرۍ وي دا لنډمهاله ده که خدای غوښتي وي د سولې مسله پر مخ ولاړه شي آیا په دې ارزي چې د څوکۍ په خاطر هغه هم د یو لنډ وخت لپاره افغانستان ته دومره خطرونه پیښ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غبرګون یوازې د دې دوو کسانو د خبرولو په خاطر دی د هغوی د کړنو او د خطرونو او د امریکا د نه رضایت په هکله ده او بل طرف ته تازه اقدام ولسمشر غني وکړ د پخواني اجرایه ریاست څه له پاسه 300 میلیونه افغانۍ بودیجه نورو ادارو ته ورکول کیږي او د پخواني اجرایه ریاست ځینې کارکوونکي شکایت کوي چې د دوی معاشونه ځنډول شوي دي د معلوماتو تر مخه د مالیې وزارت مسؤلین وایي چې د پخواني اجرایه ریاست بودیجه چې څه له پاسه 300 میلیونه افغانۍ کیږي نورو ادارو ته ورکول کیږي که څه هم د پخواني اجرایه ریاست چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دغه ریاست یو شمېر کارکوونکو بیا شکایت کوي چې د دوی معاشونه ځنډول شوي دي د مالیې وزارت وایي چې د ولسمشر غني د فرمان له مخې چې دغه ریاست لغوه شوی دی د قبل شلمې نیټې وروسته د یاد ادارې کارکوونکي د معاش او امتیاز مستحق نه دي قدرمنو لیدونکو خپل نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ چې تاسو څومره له ولسمشر غني ملاتړي یاستئ که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه